بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو او معزز ورونو، د الله جل جلاله د سپیڅلو نومانو په سلسله کې یو سپیڅلی نوم الرزاق جل جلاله دی. د الله جل جلاله دغه مبارک او سپیڅلی نوم په قرآن عظیم شان کې یاد سوی دی. سورة الزاریات 58 نمبر آیت دی چې لا یزال رب جل ذکره فرمای ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. یقینا الله جل جلاله زیات او پورا رزق ورکوونکی دی، د یو مضبوط قوت څښتن دی. همدا ډول په احادیثو کې هم د دغه مبارک او سپیڅلي نامه یادونه سوې ده. د دغه مبارک نوم معنا ده زیات رزق ورکوونکی. رازق، رزاق. رازق رزق ورکوونکی او رزاق زیات رزق ورکوونکی. په پوره توګه، په کامله توګه همدا صیغه په عربي ژبه کې د مبالغې صیغه بلل کیږي چې کامل او پوره رزق ورکوونکی وي. الله جل جلاله د ټولو انسانانو رازق دی. الله جل جلاله د ټولو انسانانو سره بلکې د تمام حرکت او خوځښت کوونکو شیانو سره، که انسانان وي، که چارپایان وي، که دوپای وي، که مارغان وي، که حشرات وي، ټولو ته لا یزال رب جل ذکره رزق ورکوي. وعده یې فرمایلې ده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نسته یو حرکت کوونکی، خوځښت کوونکی چې پر مځکه خوځښت او حرکت کوي، د هرې سویې، د هرې طبقې، د هرې اندازې حیوان چې وي، خو الله جل جلاله رزق ورکوي. نو که چیرې څوک د الله جل جلاله دغه مبارک نوم وایي، معلومه خبره ده چې الله جل جلاله به په رزق کې برکت راولي. علماو، بزرګانو، مشایخو په تجربه باندې دا خبره ثابته کړې ده. وایي که چیرې یو څوک هر سهار د خپل سرای په ټولو کنجانو کې لس واره د دغه سپیڅلي نامه یادونه وکړي او خپل رب جل ذکره ته په دغه مبارک نامه باندې ورغږ کړي، یا رزاق جل جلاله، یا رزاق جل جلاله، الله جل جلاله به پراخ رزق ورکړي. او بزرگانو فرمایلی دي، وای تجربه دا ثابته کړې ده همدا طریقه، اگر چې خاصیات خو به بیخي ډېرې، خو دغه خاصیت بزرگانو ثابت کړی دي. والسلام علیکم ورحمته وبرکاته.